تا که مکتب نخوانم آرسته نمیکنه که مکتب که نخوانم باز میگه که سوال له لومړي ټولګي څخه له ښوونځي پاتې ده دا الهات ده 15 کلنه الهات وایي له زده کړې سره ډیره مینه لري خو نشي کولای ښوونځي ته لاړه شي الهات اوس په دې کارونو بوخته ده زیاد علاقه داشتم مکتب برم باز نشد تذکره نداشتم آرزو داشتم که زیاد درس بخوانم خانواده این پیش بره هم خوده زیاد خفه هستم که مکتب برم باز نمیشه نی باز هر کسی دیگر خون میباشه نی خفه میباشه میخوایم که داشتکاز درس بتون خودم که سواد یاد گرفتم باید خواهم ماندگان سواد یاد بگیره خو سبق ویل او زده کړه کول یوازې د الهات هیله نه ده بلکې د دې همزولي هم ورته کیسې لري ما زیاد علاقه‌مند درس بودم میرفتیم استاد ما برای ما درس نمیداد وقتی میرفتیم پرسان میکرد شما تذکره ندارین شما جوگه هستین باز ما نمیرفتیم خب باز که درس میخواندم زیاد امید داشتم که درس بخوانم یا خودم دکتر کنم یا معلوم کنم نشد در شهروانی بودم کار میکردم یک 10-15 روز که تیر شد وقتی که شنیدن که ما از قوم جوگی هستیم باز ما را از کار منفعل کرد دا د چمن ببرک سیمه ده په کابل کې جوګیان دلته میشت دي دوی وایي تاجک سنی مذهبه مسلمانان دي چې په سلګونو کلونو وړاندې له بخارا او د تاجکستان له کولابه افغانستان ته راکډه شوي ما مردم اصل از تاجیکستان از کولاب هستیم از خود کولاب تاجیکستان هستیم وقتی که جنگ اونجا شروع شد پدرای ما باباهای ما نیکه های ما به افغانستان هجرت کرد ما 120 سال میشه در قوم جوگی 370 خانه تیر شدگی هستیم حالی او 370 خانه شده باشه 5000 خانه همش به سرنوشت است به ملک است به زمین است به جایداد است تمام خاک افغانستان را نگاه که هر کدامش 10 تا ساختمان داره 20 تا ساختمان داره 100 جریب زمین داره ما چی گناه داریم که در 120 سال یک بری ما یک دور از مجلس یک جای یک خانه را نداده که این حولی کنه جوړ کده بشه د دغه قوم وکیل وایي دوی له ښوونځي کلینیک او آن هدیرې هم بې برخې دي اگر اولادای ما مکتب بره تحقیر میشن حقیر میشن به نام جوگی نه سرپناه داریم نه جای هدیره داریم اگر یک جنازه شود میبریم در قبرستان در او قبرستان ما را ممانعت میکنه از او قبرستان مجبور میشیم در دیگه قبرستانی میبریم بالاخره همین روز ما گم میشه مرده ما را در یک بدبختی در یک مشکلات او هم شام گور میکنیم که میگیم مردم نبینه د احصایې او معلوماتو اداره د کډوالو او بیا راستنېدونکو قومونو او قبایلو وزارتونه د جوګیانو د شمیر په اړه څه نه وایي خو د قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی وایي په مزار شریف کې یې دوی ته د تابعیت تذکرې ورکړي دي د جوګیانو قوم د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې تقریبا له 50 کالونو مخکې دوی د اسیا میانه له دولتونو افغانستان ته راتلل د سهار په شکل باندې نو دوی به بیا خصوصا زیاتره د مزار شریف په ولایت کې شبرغان او په فاریاب دي ولایت کې میشت کېدل د سرپناه د تابعیت د تذکرو نه لرل بېوزلي او د زده کړې لپاره د اجازې نه درلودل د جوګیانو لپاره لویې ستونزې دي خو د کډوالو وزارت ویاند وایي جوګیان هم لکه د افغانستان نورو اتباعو په شان له ټولو حقونو نه برخمن دي د 1990 کال کې د کډوالو چارو وزارت او د ثبت احوال نفوس په اداره په منځ کې کم تفاهم چې سره شوی او لاسلیک شوی په هغه کې اوس د ګوجرو قوم هم کولی شي تذکرې واخلي کولی شي تعلیم وکړي کولی شي تحصیل وکړي د صحت مسله د معارف مسله د ټولو حقوقو نه دوی برخوردار دي د افغانستان دغه هیر شوي وګړي ډیری د افغانستان په شمالي ولایتونو او پلازمینه کابل کې میشت دي خو د الهات او مهمانګل په شان انجونې یې په پلازمینه کابل کې هم خپلو هیلو ته نه دي رسېدلي ما زیاد پیشرفت بودیم زیاد درس خوب میخواندیم نه نشد صرف اوله میخواندیم